د یو ملت بې سرنوشتي د هیلو ماته او د یو ستر نظام ړنګېدل. د افغانستان د سقوط لاملونه څه دي؟ د افغانستان د سقوط کیسه د پخواني رئیس جمهور محمد اشرف غني له خولې ارګ څخه ټول امنیتي مسؤلین او ځواکونه تخلیه شوي وو. د دفاع وزیر هم هیواد پریښی و. آیا د ښاغلي غني د وژلو لپاره په رښتیا کومه نقشه وه؟ داسې ویل کېدل چې د هغو څخه یو تن ته 100,000 امریکایي ډالر پیشنهاد شوی و. په کوم حالت کې له هیواد څخه ووتې؟ ما یوازې یوه جوړه افغاني جامې، واسکټ، یو جوړه څپلۍ اغوستې وې. آیا په رښتیا ښاغلي غني 1.9 میلیونه ډالر له ځان سره وړي؟ یو اتهام ده. یو اصطلاح شتون لري چې که نشئ کولی یو کس له منځه یوسئ، هڅه وکړئ د هغه شخصیت له منځه یوسئ. د غني ځواب د هغه او د ولسمشر زلنسکي د مقایسې په اړه. او مونږ د زیاتې مودې لپاره چې تقریبا 42 کاله په جګړه کې وو او زمونږ خلک له مړینې څخه خسته شوي وو. د پخواني ولسمشر بې ساری خبرداری د نړۍ لویو قدرتونو ته د نړۍ لوی قدرتونه د خپلو منافعو لپاره تصمیم نیسي او هیله لرم چې د دغه موضوع د پیامد لپاره فکر کړی وي. بشردوستانه مرستې افغانستان ته له کومې مجموعې څخه ورکول کیږي؟ او کومې پیسې چې اوس افغانستان ته د مرستې په نوم راځي په حقیقت کې هغه له 9 بیلیونه ډالرو پیسو څخه دي چې ما د افغانستان لپاره ذخیره کړې وې. او آیا غني به بیا هم خپل هیواد ته راستون شي؟ هیله مند یم، ډیر زیات. او د هیواد په نشتون کې زه یوازیتوب احساسوم. د افغانستان د سقوط بررسي او د دغو ټولو سوالونو ځواب له پخواني ولسمشر سره په ځانګړې مصاحبې کې. طالبانو ټول افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راوست او د کابل ښار یې یوازې په څو ډزو خپل کنټرول کې راوست. امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې ټول سفارتونه په کابل کې په بشپړ ډول خالي شول او دا مهال یو کال د افغانستان له سقوط څخه تیریږي. افغانان په ناامید ډول خپل هیواد پرېږدي. اوس یو کال وروسته له ولسمشر محمد اشرف غني څخه پوښتو چې څنګه یې هیواد پرېښود. د افغانستان ولسمشر هیواد پرېښی او شاوخوا یو کال له رسنیو څخه ناڅرګنده و. مونږ له ولسمشر غني څخه دا ټول په مستقیم ډول پوښتو. ما د هیواد پرېښودو ته کومه برنامه نه درلوده. آیا په رښتیا هغه 100 میلیونه ډالره خپل ځان سره وړي؟ دا ټول یو ډول بې ثبوته تبلیغات دي او دا چې ولې هغه غواړي خپل هیواد ته راستون شي. زه یوازې د خپلو خلکو او هیواد لپاره زیږېدلی یم. دغه ټول ځوابونه نن په دې خپرونه کې. په لومړیو کې زما څېړنه د 2021 کال د اګست په 14مه سیګار خپل راپور خپور کړ. مونږ څه لاسته راوړنې د افغانستان له بیا ودانولو څخه باید زده کړو. کاملا یوه ورځ مخکې د نړۍ ټولې رسنۍ د طالبانو مخ تګ او د افغانستان د نظام د له منځه تلو بحثونه درلودل. دا هغه راپور ده چې 14 کاله تجربې پکې څېړل شوي دي او دا سند د دقیقو معلوماتو لپاره د 260 مصاحبو په ترسره کولو جوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په خپل تیر 20 کلونو کې 115 بیلیونه ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي.
چې تقریبا 810 بیلیونه ډالر د دې هیواد په جګړه کې مصرف شوي دي. تقریبا 2443 امریکایي عسکر او 1144 تنه د امریکا له متحدینو څخه له منځه تللي دي او تر اوسه له 6,000 زیات افغان ځواکونه مړه شوي دي. د دغو مصارفو هدف څه دی؟ آیا دا ټول د خودکفا افغانستان د داسې یو هیواد جوړول چې د امریکا د ملي امنیت او منافعو ته ګواښونه وسي؟ د دومره قربانیانو او مصارفو سره بیا هم ولې هدف ته نه دي رسیدلي؟ دغه راپور زیات دلایل څرګندوي: نامنسجمه استراتیژي، غیر واقعي انتظارات، د یو ښه نظارت نه درلودل، دغه ټول د یوې سترې ماتې لاملونه کیدای شي. د دغه راپور یوه پایله دا ده چې د امریکا هیواد اهداف متناقضه وو. میلیاردونه ډالر یې په اقتصاد ته دننه کړل او ترڅنګ یې هڅه وکړه فساد ته د پای ټکی کېږدي. غوښتل چې خپلواکه جنګیالي ضعیفه کړي، خو د اړتیا په وخت کې به په هغوی باندې تکیه کوله. د تریاکو تولید ته یې غوښتل د پای ټکی کېږدي ولې د بزګرانو درآمد کم نه کړي. وروسته د طالبانو له ماتې څخه په 2001 کال کې د طالبانو ګروپ وروسته له 2005 کال څخه بیا ځلې راودانې شوې. شواهد په دې راپور کې دا ښیي چې د طالبانو حملې په 2005 کال کې تقریبا 2300 حملې وې، خو تر 2009 کاله پورې تر 23,000 حملو پورې زیاتوالی ښیي او له هغې مودې څخه تر اوسه یا د حملې له 21,000 څخه نه دي راښکته شوي. کارتر د امریکا یو ملکی مشاور په افغانستان او عراق کې خپل کتاب کې لیکي چې زما په اند د طالبانو تعریف ته نږدې شوی دی. هغه څه چې حقیقت ته نږدې دي دا دی چې طالبانو ته یې ډېره روحیه ورکوله. هغه یوه افغاني روحیه وه چې په جګړې کې هغوی ته لا زیاته روحیه وربخله او په ساده ډول یې لیکلي چې هغه څه چې افغانان یې کامیابه کړي هغه د اسلام او د اشغال پر مقابل کې جهاد دی. امریکا د افغانستان په منځنۍ جګړې کې بهرنی هیواد و او د افغانستان نوی حکومت هیڅکله ونه توانید ترڅو خپل داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هغو دغه دولت د یو فاسد او د امریکا لاسناستی حکومت بله او کېدای شوی دغه دواړه دلایل سم وي. اوس اوکراین ته یوه کتنه کوو. هیوادونه کولی شي په مؤثره توګه هغه هیواد ته مرسته وکړي، خو کله چې دغه هیواد بهرنی اعتبار له لاسه ورکړ حتما هغه ته به ضرر رسوي. طالبانو په پاکستان کې ځالې درلودې او د تاریخي له لحاظ څخه کاملا ناممکنه ده چې په یوه هیواد کې شتون ولري چې جنګیالي یې په ګاونډي هیواد کې ځالې ولري. امریکایان له بهرني هیوادونو او خلکو سره بلدیت نه لري. د عراق جګړه یوه ستره تېروتنه وه. ولی یو بل مهم درس د امریکا لپاره هم شتون لري چې هغه هیڅکله واقعیت ته نه کتل دي او په پای کې یوې ګروه ته تسلیمېدل. د یوې زیاتې مودې لپاره د امریکا مشران د افغانستان جګړه یوه کامیابه جګړه بلله. خلک هم په دې باور وو چې هغوی د بین المللي ټولنې لخوا حمایت کیږي او زیاتو کسانو به خپلې سترګې له دغو حقایقو څخه پټولې. د یوې جګړې لپاره کیدای شي، خو کله چې یوه دنده هغوی ته سپارل کیږي په راپورونو کې ښایي چې هغوی بریالي دي. په ویتنام کې د اجسادو شمیرل وښودل چې دښمن له منځه تللی، خو په افغانستان کې افغان ځواکونه د زیاتېدو په حال کې وو او په پای کې بالاخره بیرته شاته شول. جو بایدن یوازینی کس و چې غوښتل د خفګان څخه ډک سوالونه وپوښتي او لیوال و چې ښه خبرونه واوري. په یوې بلې مقالې کې جنرال پیټریوس جنګ ته کتنه کړې او یادونه کوي چې د امریکا لویه تېروتنه د تعهد نشتون و په افغانستان کې. د امریکا جګړه په افغانستان کې د بریتانیا دریو جګړو څخه اوږده جګړه وه.
او وایي چې تقریبا د شورویانو د 2 ځله یرغل څخه زیاته موده یې ونیوله. د الیوت په کتاب کې هم لیکل شوي ده چې هغه لیکي چې امریکا په افغانستان کې ټول شیان له لرګیو څخه جوړول او دا په رښتیا کې خپل ماموریت ته د شک په سترګو کتل دي. د اګست میاشتې په 11مه نیټه پنټاګون اعلان وکړ چې کابل به تر راتلونکو 90 ورځو پورې سقوط وکړي، ولې 4 ورځې وروسته دغه ښار سقوط وکړ. د افغانستان د ښارونو سقوط سره د هیواد پلازمینه کابل هم سقوط وکړ. د امریکا د دولت راپور موږ ته دا هم وایي چې کله چې طالبانو د اګست په 15مه له غرمې څخه وروسته د افغانستان ټول ښارونه ونیول، یو چورلکه د افغانستان ولسمشر د هغه میرمن او نورو همکارانو د حفاظت لپاره چمتو شوی و او د محمد اشرف غنی د حفاظت لپاره هغه ته قناعت ورکړل شو چې هغه باید چورلکه ته پورته شي او بالاخره ولسمشر غنی هم قناعت کی او وروسته بیا چورلکه ته ورخیږي. هغوی نه پوهېدل چې چیرته ځي، ولې له اجازې پرته ازبکستان کې ښکته کیږي، په کوم ځای کې چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له اسلحې څخه هغوی سره ویني او له هغوی څخه یې وغوښتل چې هغه ځای پرېږدي. د هغې ورځې په سبا په یوې چارتر پرواز کې عربي اماراتو ته ولاړ او نن په یوې ځانګړې مصاحبې کې دغه ټول څېړو. ښاغلی غني، خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې مننه چې وخت مو راکړ. نړۍ حیرانه ده چې ولې تاسو د مې د میاشتې په 11مه څخه مخکې کله چې تاسو له شپېګل سره یوه مرکه کړې وه چې هغې کې مو ویلي وو او اوس له تاسو څخه نقل قول کوم. تاسو ویلي وو چې هیڅ کوم د نړۍ قدرت ما ته قناعت رانه کړ چې تیارې ته وخیژم او خپل هیواد پرېږدم. زه له دې هیواد سره مینه لرم او د هغه د دفاع لپاره خپل ځان قربانوم. ولې ته چورلکې ته وختې او هیواد دې پرېښود؟ زه په دې خاطر چورلکې ته پورته شوم ځکه چې قادر په دفاع نه و. ارګ څخه ټول امنیتي مسؤلین او ځواکونه تخلیه شوي وو. د دفاع وزیر هم هیواد پرېښی وو. ما غوښتل چې دفاع وزارت ته ولاړ شم ځکه چې ما ته یې زنګ وهلی و چې موږ له کابل څخه دفاع نه شو کولی. ما تصمیم نیولی و چې دفاع وزارت ته لاړ شم، ولې هغه په یو پرواز کې هیواد پرېښی و. زه وروستی کس وم چې هیواد څخه ووتم او ما ځکه هیواد پرېښود چې ما نه غوښتل چې د طالبانو او د هغو د حامیانو په لاس ولویږم او د افغانستان د جمهوري ریاست تور تاریخ بیا هم تکرار کړم. زه هیڅکله نه ډارېدم. په کراتو زما شاوخواته راګټونه ولګېدل، ولې زه ونه خوځېدم او دا یو دویم تصمیم و ځکه چې هغوی کابل ته دننه شوي وو او د امریکا سفارت په کابل کې د سهار په 9 بجو تخلیه شوی وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې تاسو د ملي امنیت سلاکار اندېښمن وایي چې د خپله PPS لخوا ترور نشي. آیا تاسو حتی خپل شخصي محافظینو باندې هم باور نه درلود؟ سهار کې ډزې وې. کله چې زه په یو جلسې کې وم زه نه پوهېدم چې چا ډزې پیل کړې وې، ولې ما ته ډېرې نږدې وې او ځکه هغوی له ما څخه وپوښتل چې ماڼۍ ته دننه شم. د ارګ اشپزان ټول راټول شوي وو. داسې ویل کېدل چې د هغو څخه یو تن ته تقریبا 100,000 امریکایي ډالر پیشنهاد شوی وو چې ما مسموم کړي. ته چورلکې ته وخوتې او کله چې حرکت مو وکړ په دې پوهېدې چې چیرته ځئ؟ ما ګمان کوو هوایي ډګر ته ځو.
د شمال خواته پورته شوه او وروسته له 15 یا هم 20 دقیقو څخه په دې پوه شوم چې موږ هوایي ډګر ته نه ځو. ما له خپل امنیتي سلاکار څخه وپوښتل چیرې ځو او هغه وویل هوایي ډګر زموږ لپاره امن نه دی او په چورلکه کې پرېکړه وشوه چې وروسته بیا د ازبکستان په لور روان شو چې دغه تصمیم بل هیڅ ځای کې نه ونیول شوی. آیا تا خپل پاسپورت ځان سره درلود؟ نه. خپل شخصي وسایل مو څنګه؟ ما یوازې یوه جوړه افغاني جامې، واسکټ، یو جوړه څپلۍ اغوستې وې. ما حتی یو کتاب ځان سره نه درلود. کوم کسان چې ما پیژني زه هیڅکله بدون له کتاب څخه سفر نه کوم ځکه چې غواړم ډېر ولولم او ډېر تمرکز وکړم. داسې راپورونه هم شته چې تاسو تقریبا 1.9 میلیونه ډالره له ځان سره ویستلی دي. ستاسو ځواب څه دی؟ سیګار کاملا دغه ثابته کړه چې ما هیڅ پیسې ځان سره نه درلودې. دا ټول هغه ناسم تبلیغات دي چې تاسو هم د نورو په ډول ترلاسه کړي دي. زما په پخوا مو څېړنه کړې ده او تاسو د بولټن ویناو ته وګورئ. ولسمشر ټرامپ زه له حامد کرزي سره اشتباه نیولی وم او ویلي و چې زه له هېواد څخه بهر جایداد لرم او هغوی څېړنه وکړه او کوم څیز یې پیدا نه کړ. زه یو خودساخته انسان یم او لازم نه و چې خپله ټوله سرمایه په سیګار کې اعلان کړم او دغه راپور دا ښودلي چې هیڅ کومې پیسې هم موږ سره نه وي. د لیدونکو د لا زیاتو معلوماتو لپاره باید دا ووایم چې د سیګار د څېړنو له مخې د دومره پیسو لیږدول د یوې چورلکې په واسطه ناممکنه ده. نو زما سوال دا دی چې د روسي سفارت دغه ټول اتهامات او ارقام ادعا کړي دي. ولې؟ تاسو باید له هغوی څخه دا وپوښتئ ګمان کوئ ولې دغه خبرې دې حد ته رسېدلې چې زیات خلک په دې باور شوي چې تاسو په رښتیا دغه کار ترسره کړی دی؟ یو اتهام ده دا یو اصطلاح شتون لري چې که نشئ کولی یو کس له منځه ویوسئ هڅه وکړئ د هغه شخصیت له منځه یوسئ. زما صداقت ښکاره دی. ما یو ساده ژوند درلود. زیاتره راپورونه زما په برات باندې دلالت کوي چې د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شوي دي. زه له ټولو خبریالانو او نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوم چې هر ډول شواهد د هر ډول تخلف او هر ډول سند د دغو پیسو په اړه ولري. زه ځواب ورکوم. دا ټول ځکه رښتیا کېدای نه شي ځکه چې کله زه هېواد ته راغلم ما په 24 ساعتونو کې 14 ساعته د هېواد لپاره کار کوو او دا ځکه رښتیا نه دي چې ما د خپل هېواد یو باشرفه څېره نړۍ ته څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ زموږ د خلکو ذهنونه زیات اندېښمن وو او دا ټول د یوې لویې بېثباتۍ سبب ګرځېده او کېدای شوی دا یوه ښه لاره زموږ د ملي یووالي د ماتې لپاره وای. په راتلونکې برخې کې به وپوښتو چې خلک وایي ولسمشر غني باید د زلنسکي په شان هیواد کې پاتې وای. نو له موږ سره ملتیا وکړئ. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.